د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ د اونیزو مرکو په لړ کې نن راسره د میدان وردګ ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امریت امیر محترم مولوي صاحب حسین الله حقانی میلمه دی. سر کې ښه راغلاست درته وایي حقانی صاحب. مننه، تاسو نه مننه کوم چې زموږ امریت هم تشریف راوړ او زموږ دغه برنامې او پروګرامونه د هیوادوالو سره شریکوي. مننه کوم. ډیره مننه مولوي صاحب. که له دې ځای نه پیل کړو چې د کډوالو چارو امریت د کډوالو سربیره نور په کومو برخو کې کارونه کوي؟ نو د کډوالو نه بغیر موږ تقریبا صحت باره کې، همدارنګې د تعلیم باره کې، د حرفوي زده کړو باره کې او د اشتغال ځایي باره کې موږ د هیوادوالو سره هم کومک کوو. ډېر ښه مولوي صاحب. که په دې ځای راته وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو بې ځایه شوي کورنۍ هم ژوند کوي؟ بله تقریبا داسې ووایه چې موږ تکم عریضې عرایض راغلي دي او موږ ثبت کړي دي. نو 620 کورنۍ د نورو ولایتونو موږ دلته فی الحال ثبت کړي دي او کومکونه مو سره کړي دي. ډېر ښه مولوي صاحب. تاسو ویلی چې دغه کورنۍ چې د نورو ولایتونو څخه دلته میدان وردګ ولایت ته راغلي مرستې مو کړي دي، په کومو برخو کې مو ورسره مرستې کړي دغه کورنیو سره؟ نو هغه عام طور باندې چې موږ د میدان وردګ ولایت کډوالو سره یا بې ځایه شوو سره موږ کومکونه کوو، نو دوی سره هم موږ په همغه طریقې سره کومکونه کړي دي چې هغه د تعلیم باره کې دي، همدارنګه د صحت باره کې دي، همدارنګه د حرفوي زده کړو باره کې دي او د اشتغال ځایي باره کې دي. نو داسې کومکونه کوو موږ. د دغه کورنیو دقیق شمېر شته دی چې څونه کورنۍ میدان وردګ ولایت کې اوسیږي د نورو ولایتونو؟ نو تقریبا 620 کورنۍ موږ تر اوسه پورې ثبت کړي دي او کومک مو سره کړی. مولوي صاحب، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو کورنیو لپاره کوم بنسټونه، کوم سطح سره مرستې کوي؟ نو موږ سره تقریبا داسې ووایه چې یونیسیار ده، همدارنګې IOM ده، DRC مؤسسه ده او CHA ده، ویسټا ده، ابرار مؤسسه ده، FCN ده، PIN ده، همدارنګه کفو ده، اکرو ده او HRD مؤسسه ده او دغه مؤسسې موږ سره کومکونه کوي. ډېر ښه مولوي صاحب. تېر یوه کال کې مو د څومره کورنیو سره په مختلفو برخو کې مرستې کړي دي؟ نو په تېر کال کې تقریبا موږ 1550 کورنیو سره کومکونه او مرستې کړي دي په مختلفو ځایونو کې او په مختلفو ډولونو باندې. آیا مشخصولی شئ چې کومو برخو کې تاسو خصوصا دوی سره لاسنیوی کړی دی؟ نو تقریبا ما مخکې تاسو ته یاد کړله چې هغه د صحت باره کې هم موږ سره کومک کړی ده، ځکه دلته موږ سره د CHA مؤسسه ده چې هغه د مریضانو سره هم کومک کوي، همدارنګه د تعلیم باره کې هم موږ کومک کړی ده او حرفوي زده کړې هم ورښودلې دي چې دلته موږ مختلف کورسونه درلودل، ګنډې افغاني، همدارنګه نور خلکو سره مو غرفې مورته جوړې کړي دي، همدارنګه د کار زمینه مورته مساعده کړې ده. نو دغه کومکونه موږ کړي دي. ډېر ښه مولوي صاحب. تاسو چې کله بې ځایه شوې کورنۍ ټاکئ، د هغې دپاره معیارونه څه دي؟ په کوم معیارونو باندې یوه کورنۍ تاسو ټاکئ چې دغه بې ځایه شوې ده؟ نو هغه کورنۍ موږ سروې کوو، موږ سره د والي صاحب ټیم هم موجود دي، همدارنګه د زموږ د امریت ټیم هم وي، هغه مؤسسې والا هم وي. کله ناکله موږ بیا د حوزې نه هم موږ کومک وغواړو. اول خو خلک عرایض موږ ته راوړي چې موږ بې ځایه شوي یو، کډوال یو، بیرته راغلي یو. نو د هغې نه بعد موږ سروې کوو. سروې چې کوم کس مستحق وګڼه د هغه سره موږ کومک کوو. مولوي صاحب، که وګورو په هېواد کې بشپړ امن راغلی دی، اوس دې ته حاجت نشته چې یوه کورنۍ د بل ځای نه کډه وکړي یا لاړ شي، بې ځایه شي. دغه څومره شفافې دي دغه مرستې؟ ډېری کورنۍ که وګورو دغسې ادعاوې کېږي، وایي چې بعضې کورنۍ د دې خاطره چې د مرستې ترلاسه کړي د یوه ولایت نه بل ولایت ته ځي. که وګورو اوس خو امن راغلی دی، دغه پروسسونه شفافه ده؟ نو دا پروسه خو انتهایی زیاته شفافه ده. موږ خپل وس مطابق انتهایی هلې ځلې مو کړي دي. تاسو ته ما وویلې چې یعنې د والي صاحب ټیم، همدارنګې زموږ مرګري د مؤسساتو هغوی ځي سروې کوي، چې کوم کس مستحق وګڼي هغه سره کومک کوي. خو لیکن په میدان وردګو کې داسې ده چې مشکلات ډیر زیات دي، بې ځایه شوي، همدارنګه کډوال انتهایی زیات دي، دلته ډیر جنګونه شوي دي، ډیر مشکلات دي او کومکونه چې کوم دي د مؤسساتو له طرف نه کم دي او تقاضاوې زیاتې دي. نو له دغې وجې نه بعضې خلک شکایت هم وکوي
د هغوی شکایت هم درست دي ځکه کومکونه کم دي او تقاضاوې د خلکو زیاتې دي خو انشاءالله موږ بیا هم د خپل وزارت سره دا خبرې شریکې کړې دي نو الله تعالی مهربانه ده چې یو د حل لاره به یې راوځي. بالکل مرستې تاسو د مرستو شفافیت په اړه ویلې که وګورو ډیری کسان هغه ریاستونه یا هغه نهادونه چې دوی نغدي مرستې ویشي په هغې باندې نیوکې ډېرې وي که وګورو د کډوالو چارو عملیات باندې هم ډېری وخت دغه نیوکې کېږي وایي چې دلته مرستو ته شفافیت ته ډېر پام نه کېږي ډیری کسان هغوی ادعا کوي هغوی وایي چې دلته اړیکې پالل کېږي دوی ته څه ویل لرئ مولوي صاحب؟ نو زما دوی ته پیغام دا ده چې دا بې ځایه تورونه او تهمتونه باید ونه لګولی شي. الحمدلله دلته مختلفې ادارې دي هغوی موږ سره همکار دي نو ټول معلومات هغوی ته کېږي بیا زموږ د وزارت له طرف نه د تفتیش ادارې راځي همدارنګه هغوی ته موږ دا څومره سروېګانې چې موږ کوو د دې لمبرې د دې نومونه نو که هغه یو بورې وریژې هم واخلي دا موږ ورته ورلیږو نو هغوی د دې تفتیش کوي معلومات کوي ما درته وویل چې ادارې موجودې دي انشاءالله د شفافیت موږ 100% کې ذمهواري درکو. ځینې خلک داسې وي چې مستحق ونه ګڼلی شي نو هغه بیا شکایت هم کوي او مختلفو ځایونو کې تبلیغات هم کوي نو د هغو نه موږ هم دا تقاضا لرو چې باید دغسې شکایتونه ونه کوي او خپل نوبت کې او مستحقو خلکو ته نوبت ورکړي چې هغوی ته دا مرستې ورسیږي. ډېر ښه مولوي صاحب تاسو یادونه وکړه چې میدان وردګ ولایت کې کډوال او بې ځایه شوي کورنۍ ډېرې زیاتې دي پخوا جنګونه تېر شوي دي په دې اړه ورته وایي د کومو ولایتونو بې ځایه شوي کورنۍ ډېرې دلته راغلي دي چې تاسې شمېرې موجودې وي حتما؟ نو موږ چې څومره معلومات کړی ده او دلته عرایض موږ ته راغلي دي او زموږ سروېګانو صف کړي دي نو همدارنګې د جلال آباد ډېر زیات دي د بغلان هم دي د قندوز هم دي او د قندهارو د نیمروزو د دې علاقو هم خلک پکې موجود دي. ډېر ښه مولوي صاحب که په همدې ځای باندې مرکه راټوله کړو وروستیو کې مو د راتلونکو پلانونه په اړه وایي راتلونکو کې مو پلانونه څه دي د بې ځایه شوو او د هغه کورنیو لپاره چې دوی کډوالۍ ژوند کوي د هغو دپاره مو پلانونه څه دي څه به ورته وکړئ؟ نو الحمدلله زموږ د امریتو د وزارت په هلو ځلو سره نو زموږ اراده دا ده چې آینده کې دلته چې کوم موږ شهرکونه لرو د مهاجرینو لپاره د کډوالو همدارنګه د بې ځایه شویو لپاره نو موږ یو پوره پلان په نظر کې نیولی ده چې دغه کم کسان چې کورونه نه لري همدارنګې یا ځمکې نه لري نو هغوی ته موږ کوشش دا ده چې هغوی ته کورونه شلټرې جوړې کړو او هغوی ته یا په هغه خپله ساحه کې شلټرې جوړې کړو یا دلته ورته په شهرکونو کې نمرې ورکړو تر څو دا خلک خپلو ځایونو ته ستانه شي او یا د بار دولتونو نه خپل وطن ته راستانه شي نو د دې لپاره موږ انشاءالله پروګرام نیولی ده. ډېر ښه مننه مولوي صاحب وروستیو کې د واک ټلویزیون لیدونکو ته پیغام وي مهرباني. نو زما د واک تلویزیون نه انتهایی زیاته مننه کومه چې موږ ته وخت راکړه او زموږ پیغامونه د خپل ولس سره بار بار شریک کړي دي نو د دوی نه ډیره مننه کوم الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې دوی ته جزای خیر ورکړي. ډیره مننه مولوي صاحب چې وخت مو راکړو. جزاک الله مهرباني. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ ځانګړې مرکه تر بلې مرکې مو په پالونکي او مهربانه خدای سپارو هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.